د امیر حبیب الله خان تر وژل کېدو وروسته پر نایب السلطنه سردار نصر الله خان د عین الدوله امان الله خان بریالیتوب په حقیقت کې پر عنعنوي محافظه کارو باندې د ملت پالو اصلاح غوښتونکو بری و. څرنګه چې د یوه نوي سیاسي نظام جوړېدل د مشروطه غوښتنې د غورځنګ یو هدف و او دغه غورځنګ واک ته د امان الله خان پر رسولو کې هم ونډه درلوده، نو د دغه ولسي او ملي پاچا په کاري لومړیتوبونو کې د دغه نوي نظام په سترو موخو کې په لومړي قدم کې د ملي یووالي تامین او تر هغې وروسته د هېواد پرمختګ او ترقي و. غازي امان الله خان د یو خپلواکه مرکزي دولت د جوړېدو او د قانونیت او مشروعیت موضوعاتو ته د زیاتې پاملرنې په څنګ کې هڅه وکړه چې د پرمختیایي او اصلاحي پلانونو په پلي کولو سره افغانستان په یوه پرمختللي، عصري، ناپیلي او پر ځان متکي هېواد باندې بدل کړي. د اوبو رسولو د سیستم د کار پیل، د کانونو د سروې او ویستلو قراردادونه، د ډبرو د سکرو او رخام د کانونو څخه ګټه اخیستل او د اور د دبلیو، سمنټ جوړولو، سرمنې جوړولو، بارود جوړولو، موټرو د ترمیم، صابون جوړولو، تار جوړولو، د سپنسینو او وړینو ټوکرو د جوړولو، کانګل جوړولو، غوړو ویستلو او وسلې جوړولو په شان د ګڼ شمېر تولیدي او صنعتي فابریکو د جوړولو او په کار اچولو په څنګ کې د کابل، پغمان، قندهار او جلال آباد په ښارونو کې د برېښنا د تولید د سټیشنونو تأسیس او د تڼۍ جوړولو، قند جوړولو، د شیدو د محصولاتو د جوړولو او میوو د ساتلو د ماشینونو د واردولو او په کار اچولو، د لومړني پوستي ټکټ د چاپولو او کارولو، د غازي او غزني د سراج د بندونو د کار سرته رسول، د افغانستان د انقلابي مشر غازي امان الله خان په اقتصادي لاسته راوړنو کې شامل دي چې ستره هیله یې په افغانستان کې اساسي او بنیادي بدلون راوستل. افغانستان سره له دې چې په وچه کې راتاو دی، د یوه حساسه جغرافیوي سیاسي موقعیت په درلودو سره د تاریخ په اوږدو کې د ختیځو او لویدیځو مدنیتونو د یو ځای کېدو مناسبه زمینه برابره کړې او څرنګه چې د ورېښمو د تاریخي سترې او مهمې لارې په تقاطع کې، یعنې هغه لویه لاره چې ختیځه ایشیا یې د لویدیځې ایشیا او د هند سمندر یې د منځنۍ ایشیا سره نښلولو پروت و، د هند د نیمې وچې، منځني ختیځ، مرکزي اسیا او اروپا ترمنځ سوداګرۍ کې ستره برخه درلودلې وه. خو زموږ هېواد د استقلال تر ګټلو وروسته د ترانسپورت په چارو کې د سترو ستونزو سره مخامخ و. نه یې سیندونه د بیړیو د تګ راتګ وړ و، نه یې د اورګاډو پټلۍ درلودې، نه د هوایي لیکو او الوتکو خاوند و، لارې یې هم د غریزو سیمو څخه تېرېدې او د ترانسپورت ستره وسیله یې هم قچرې او اوښان. څرنګه چې غازي امان الله خان د هېواد په اقتصادي ژوندانه کې د ترانزیت او ترانسپورت په مهم رول پوهېدو، نو ځکه یې د ترانسپورت د سکتور پراختیا ته خاصه توجه وکړه. د ټلیفون او تلګراف پراختیا، د نوو لویو لارو جوړول او د پخوانیو سړکونو ودانول، د یو شمېر پلونو جوړول، د لومړني ملکي هوایي چلند د پروګرام پرانیستل، د پوستي خدمتونو اصلاح،
د کابل او سترو ولایتونو سره د هوایي چلند ټینګول او د کابل او باندنیو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، هند، شوروي او نورو سره د هوایي پوستۍ د لیکو ټینګولو ته یې د خپلو اقتصادي او پراختیایي پروګرامونو په سر کې ځای ورکړ او د دغه لومړنیو پروژو په ترڅ کې یوه هم د هیواد د اورګاډي د پټلیو جوړولو. په افغانستان کې د اورګاډي لومړنۍ پټلۍ د خپلواکۍ د ګټلو وروسته لومړنیو کلونو کې جوړه شوه. د 1920 لسیزې په سر کې غازي امان الله خان د جرمني په کاسل کې د هینشل د کمپنۍ څخه د اورګاډو 3 کوچني بخاري ماشینونه واخیستل او د کابل د ښار د دیمزنګ د ماشین خانې او پغمان د نوي ښارګوټي ترمنځ 7 کیلومتره لاره کې په کار واچول. د لوکوموټیف د مجلې د 1922 کال د دسمبر د میاشتې ګڼه د دغه اورګاډي په هکله لیکلي چې د افغانستان څخه راغلي مسافر وایي چې د کابل څخه د دارالامان نوي ښارګوټي ته د تقریبا 6 میلو په واټن اورګاډی په کار اچول شوی او د دغه اورګاډي ځینې واګونونه خپله د کابل په کارخانو کې جوړ شوي. د همدغه لوکوموټیف د مجلې د 1928 کال د اګست د میاشتې ګڼې هم لیکلي چې په افغانستان کې یوازینی اورګاډی د کابل او دارالامان ترمنځ هغه اورګاډی دی چې 3 کوچني بخاري لوکوموټیفونه یې د جرمني په کاسل کې د هینشل د کمپنۍ څخه رانیول شوي دي. دارالامان د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوران کې د افغانستان نوی اداري پایتخت و چې د 1920 لسیزې په لومړیو وختو کې جوړ شو او یو شمېر حکومتي دفترونه او د شورا او ښاروالۍ یوه ستره تاریخي ودانۍ پکې شامله وه. د دربار غړو او د دولت جګپوړو مامورینو هم په دغه ښارګوټي کې د استوګنې کورونه جوړول. غازي امان الله خان په افغانستان کې د اورګاډو د پټلیو د جوړولو او عصري کولو سره مینه درلوده. هغه اروپا ته په سفر کې د انګلستان د اورګاډي د سیستم د کار څخه کتنه وکړه او غوښتل یې چې د اورګاډي د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ ځان پوه کړي. هغه د اورګاډو د ماشینونو د جوړولو بیلابیل مراحل او په هغو کې د کارول شوو وسایلو څخه لیدنه وکړه. غازي امان الله خان د 1928 میلادي کال د مارچ د میاشتې د 21 نیټې تر غرمې وروسته د سویندن د اورګاډو د ماشینونو د سترې کارخانې څخه لیدنه وکړه او د دوهم چارلس د پاچا د 6005 شمېرې د نوي اورګاډي د جوړولو چارې وکتلې. په دغه خورا تیاره خو په زړه پورې فلم کې پاچا امان الله خان او د هغه ملګري ویني چې یو کارګر د بار وړلو د یوه کابین په رنګولو بوخت دی. هغوی بیا د باندې یو لوکوموټیف ویني چې پر یوې ګرځنده صفحې تاویږي. دننه هغوی د یوې پراخې سیمې څخه تیریږي چې د اورګاډي ګڼ شمېر پایې پکې کتار ایښودل شوي دي او پاس ستر ماشینونه یوه بله جوړه له یوه ځایه بل ته نقلوي. هغوی بیا یو بشپړ شوی اورګاډی ویني او د اورګاډي له خوا په تېرېدو سره هغه ته ورننوځي. د لوکوموټیف د مجلې د 1928 کال د اګست میاشتې په رپورټ کې راغلي چې پاچا امان الله خان د اروپا د سفر څخه وروسته د امریکایي، فرانسوي او جرمني کمپنیو نمایندګان د لویو لارو او اورګاډو د پټلیو د سروې دپاره کابل ته رابللي او اوس اعلان شوی چې د برلین د لینز شرکت د افغانستان د ټولو لویو لارو او عمومي اورګاډو د جوړولو او
عملي کولو د تړون ګټونکی او ټاکل شوی دی. د اورګاډي نړیوالې خپرونې د افغانستان د اورګاډي د پروژې تر سرلیک لاندې د 1913 کال د نومبر د میاشتې په 688 مخکې ولیکل چې د اورګاډي لومړۍ برخه چې جرمنیان یې جوړوي جلال آباد د کابل سره نښلوي. په پای کې به د اورګاډي دا لیکه په پېښور کې د هند اورګاډي د لیکې سره وصل او تر هغې وروسته به د قندهار او هرات سره د کابل د نښلولو لیکې جوړیږي. د انګریزانو د استخباراتو 119مه ګڼه رپورټ د 1928 کال د سپتمبر د میاشتې په 18مه نیټه څرګندوي چې د زهروف باسل تر مشرۍ لاندې د فرانسې د وسلو د خرڅولو سندیکا موافقه کړې ده چې د کابل نه قندهار ته او تر هغې وروسته هرات ته د اورګاډي د سروې کار به د 1928 کال په دوبي کې پیل شي. تر هغې وروسته د مایکل کلمنسو او پیری مکیچف تر ریاست لاندې د انجینرانو یوه ډله کابل ته وبلل شوه. په همدغه استخباراتي رپورټ کې راغلي دي چې د انګریزانو استخباراتو د دغو دوو کسانو سره جوړجاړي ته رسېدلی او له هغو نه یې غوښتنه کړې چې د دغې سروې د چارو او پرمختګ په هکله بریتانیا ته معلومات ورکړي. دغو دوو کسانو د سپتمبر په میاشت کې په پاریس کې د بریتانیا سفارت خبر کړ چې د کابل او هرات ترمنځ سروې بشپړه شوې ده. مایکل کلیمنسو د 1929 کال د فبروري په میاشت کې دغه فرانسوي قرارداد د بشپړولو لپاره بیا کابل ته ستون شو، خو دا وخت حالات بدل او ناوخته شوي ځکه چې د انګریزانو دسیسې بریالی او غازي امان الله خان د 1400 لمریز کال د جدي د میاشتې په 24مه نیټه یعنی د 1929 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د سلطنت نه استعفا او یو لږ شمېر وزیرانو او سلاکارانو په ملګرتیا د موټر په وسیله قندهار ته تللی و. غازي امان الله خان چې په اصل کې د وینې تویېدو سره مخالف و په پای کې مجبوره شو چې د تاج و تخت نه لاس واخلي او د هیواد څخه ووځي. د هغه په خپله وینا ما هیڅکله نه دي غوښتلي چې افغان ملت دی زما د شخصي ګټو دپاره یو د بل سره جګړه وکړي او تباه شي. غازي امان الله خان د 1408 کال د غبرګولي د میاشتې په 2مه نیټه چې د 1929 کال د مې د میاشتې د 23مې نیټې سره سمون خوري د موټر په ذریعه د افغانستان د پولې نه تیر او د چمن له سرحدي تاڼې په وړاندې ځان انګریزي سرحدار ته ور وپېژانده. د انګریزانو نایب السلطنه لارډ ایروین د دغه خبر په ترلاسه کولو سره چې معلومېده په بې صبرۍ سره یې د هغه انتظار ویسته ناڅاپه چیغه کړه چې بالاخره یې له شره خلاص شو. وروسته له هغې چې غازي امان الله خان د هیواد پرېښودو ته اړ شو د هیواد یوازینی اورګاډی هم له کاره ولوېد. د دغه اورګاډي د ماشینونو پاتې شوي آثار اوس هم په دارالامان کې د کابل د موزیم د انګړ شاته موجود دي. هو انګریزي استعمار نه غوښتل چې د بریتانوي هند په څنګ کې ورته یو قوي او پرمختللی افغانستان په غوږونو کې د خطر یو زنګ وي. دا ځکه چې د افغانستان پرمختګ او ترقي ایشیایي هیوادونو ته یو مثال جوړېدلی شو او انګریزانو هغه په هندوستان کې خپلې واکمنۍ ته یو ستر ګواښ او تهدید باله.
په افغانستان کې د اصلاحاتو او اختشاش د کتاب لیکونکی لیون پولاده عقیده لري چې د انګریزانو له نظره د امان الله خان فعالیتونو برېټانوي هند ته درې ګوني خطرات متوجه کول. امان الله خان عقیده درلوده چې افغانستان د یو خپلواکه دولت په توګه د هغوی د ستر رقیب او دښمن شوروي اتحاد سره د دوستانه روابطو د تأسیس حق لري. همداشان د یو خپلواکه مسلمان دولت د پاچا وجیبه ده چې په هندوستان کې د خپلو اسیرو مسلمانانو وروڼو ملاتړ وکړي او په پای کې د ډیورنډ د کرښې بلې خواته قبایلو سره د اړیکو ساتنه خپل حق ګڼي، کوم چې د افغانستان سره نژادي، مذهبي او تاریخي روابط لري او برېټانیې د 1921 کال په تړون کې په دغه حقیقت اعتراف او هغه د افغانستان طبیعي حق ګڼلی دی. له هغې وروسته چې غازي امان الله خان د هیواد له پولې تیر شو، 3 ورځې تیرې شوې تر څو د برېټانوي هند حکومت د لندن سره د سلا مشورې وروسته د افغانستان څخه د غازي امان الله خان د وتلو د خبر د خپرولو په څرنګوالي تصمیم ونیسي. نو د 1929 کال د مې د میاشتې د 28 نیټې په سهار چې د 1408 کال د جوزا 6 نیټه وه، نړیوالو د ورځپاڼو او خبر رسونکو اجانسونو له لارې د افغانستان څخه د غازي امان الله خان د وتلو خبر ترلاسه کړ او د سید قاسم رښتیا په وینا تصادفي نه وه چې نادر خان د جوزا د میاشتې 6 نیټه یعنې د افغانستان څخه د غازي امان الله خان د وتلو د اعلان نیټه پرته له کوم تاریخي او منطقي دلیل څخه د افغانستان د خپلواکۍ د تلین د ورځې د جشن په توګه لمانځلو.